ښځه به په کوټه کې د خاوند په وړاندې د خاوند په موجودګۍ کې خپل سر پټوي او که نه پټوي، آیا په دې باندې د سر پټول دا لازم دي او که نه دي لازم؟ ګران کتونکو، دا یو ضروري او ډېره اهمه مسله ده او د هر چا په وړاندې به دا مسله راپېښېږي. بعضې خلکو ته به د دې مسلې علم وي او بعضې خلکو ته به د دې مسلې علم نه وي. ګران کتونکو، په شریعت کې چې کومه پرده د ښځې دپاره راغلې ده، هغه پرده د غیر محرم په وړاندې باندې، یعنې هغه خلک چې هغې سره د دغې ښځې نکاح جایز وي، نو د هغې مخې ته په دغه ښځه باندې په شریعت کې پرده کول دا لازم دي. یا یو ښځه د هغه د خپل کور نه بهر وځي، نو په دغه صورت کې اگر چې دې سره خپل محرم دی، خو په دې ښځه باندې پرده کول دا لازم او ضروري دي. خو که چېرته یوه ښځه ده، هغه په خپله کمره کې په خپله کوټه کې او خپل خاوند سره موجود دی او د هغې په موجودګۍ کې خپل سر نه لپټه یا خپل سر نه څادر لرې کړي او دغه خپل ویښتان چې دا ښکاره کړي، نو په دې کې څه ممانعت نشته دی، ځکه چې د ښځې او خاوند په منځ کې د پردې اهتمام او د پردې ضرورت نشته دی. که چېرته یوې ښځې د خاوند په موجودګۍ کې خپل سر کلاب پرېښودو، نو په دې کې څه حرج نشته دی. او که چېرته یو خاوند دا غوښتل چې ښځه دې په کمره کې زما په موجودګۍ کې هم خپل سر پټوي، نو اگر چې په دغه ښځه باندې لازم نه دی چې د خاوند وړاندې خپل سر په کمره کې پټ کړي، خو لیکن د خاوند اتباع کولو دپاره او د خاوند خوشحالېدو دپاره چېرته دغه ښځه په کمره کې هم خپل سر پټ کړي، نو په دې کې څه حرج نشته دی، بلکې د نکاح ساتلو دپاره قانون نه بلکې د محبت ضرورت دی. یعنی که چېرته ته نکاح برقرار ساتې، نو په هغې کې چې محبت وي، نو هله به دغه نکاح برقرار وي. او که چېرته به دغه نکاح کې محبت نه وي، نو دغه نکاح به چې دی همیشه دپاره خرابوي او په دغه رشته کې به همیشه لپاره جنګ جګړې وي او دغه رشته به خرابوي.